ځان ویلې چې ځینې سارېږي نو یو خبره درته کوم د نصیحت چې اعتبار په مور او پلار باندې ونه کړې ځان ساته ګورې چې ونه کړي غفلت ګل زمین ویلې کاکا الله دې خیر کړي او هغه رسي چې څه لیکلي په قسمت نوران شاه ګل زمین ځینې سارېږي د خپل ترونه یې راواخست اجازت نوران شاه ګل زمین ځینې سارېږي کیسه وړاندې راته وکړه چې څه کېږي او غرض دا ګل زمین ورسېد کور ته او په بدن باندې د سرې اور بلیږي او مور او پلار یې ښه په مینه غاړه ورکړه او ګرم ګرم ګل زمین نه دوی تاویږي او ګل زمین هم ورکوي ورله اعتبار او په ظاهره ورته خاندي خوشحالېږي او غریب هسې د ناکام ورته خاندي نور د قهرۍ مازغه ورته یشېږي او دوه څلور ګنټې تېرې کړي په کور کې بیا یې ویلي بهر ته مې زړه کېږي په بانه باندې راووتو د کوره عالم سید پسې ورځي نه پاتې کېږي عالم سید یوازې ناستو په حجره کې ازمری به پرې د پاسه وڅرخېږي کوزه کې جوړاو په ځمکه ناستو چې نیټه د چا پوره شي نه بدلېږي غاړه کې ټوپکې ځړندو موږي ته ښه ډاډه دی دا یې زړه کې نه تېرېږي ګل زمین ورباندې واچو سلام عالم سید چې ولیدو رنګ یې زیړېږي ستړي مشو ته ورپاسېدو په مینه بیا یې وویل وراره څنګه وخت تېرېږي ګل زمین ویلې کاکا ستاسو دعا ده د خدای فضل دی شپې ورځې سبا کېږي عالم سید دوباره کېناست کوزه کې ته او ګل زمین ورسره رو رو مشغولېږي ښه په مینه ګپ شپ ولي سره دواړه ګل زمین ټوپک ته رو رو نږدې کېږي ویل کاکا ټوپک اصلي دی که دیسۍ دی ډېر مې خوښ شو انګریزی راته ښکارېږي دا کال تو څومره راته ښکاري انګریزي دي دا متل دی لالي رو کې نه پټېږي علم سید ورته ویل دا انګریزی دی نن سبا داسې ټوپک نه ملاوېږي دا کال تو څوم ورسره اصلي کارتوس دي چې سړی ترې په قسمت باندې بچ کېږي او په چل چل کې ګل زمین ټوپک ته لاس کو دانې ورکړله ویشتو ته یې جوړېږي علم سید ته یې ویل ځان دې بیدار کا د مور یاره زما ستا به معلومېږي نو عالم سید په مینتونو ورته سر شه او ویرې واغسته پښتو ورته غړېږي ګل زمین ویل مینتونه راته مه کوه او داسې بد د پښتنو کله هېرېږي او ستا د لاسه زما دوارونه شو خورې پاکو پړۍ کې مې مازغه درته یشېږي او په سینه یې ورته کېښوده ټوپک اوري عالم سید ورته په سرو سترګو جډېږي شیرین میر اکبر خان حنیف اللہ حضرت خان باچا چرګ دلته پړکېږي ګل زمین په مور او پلار پسې روان شو مور او پلار تېنه کورونو کې پټېږي دلته کلی ټول په ډزو را خبر شو لوی واړه زاړه د کلي را چلېږي او ګل زمین ویل چې زم نه ایسارېږمه او که ایسار شومه کیسه بیا خرابېږي ګل زمین موقع نه ووتو یارانو او زړه یې خپلو کراچۍ ته روانېږي او د نرانو سره خدای کوي امدادو او د غیرت په کار الله پاک خوشحالېږي نوران شاه د غیرتي سړي خادم دی او چې غیرت په چا کې وي ترې نه زارېږي پته مې نه وي لیدلی ناست دی
رحمان او د هغه سره ډېره شوړه شادان ګل رحمان پرېږده چې یار سره اوسېږي کور یې وران شه د سپي عمر پرې تېرېږي اوس ورځم د ګل زمین اخلم خبر او کراچۍ طرف ته تللی مسافر او کراچۍ کې ګرځېدلو په بدحال او خپل قسمت ورته پېښ کړی و جنجال پنځه شپږ میاشتې دلته کړلې تېرې نو او ښې پیسې ټکې یې او ګټلې ډېرې پلار پسې روان شو هلته کې د یو سړي نه په پرسان شو غرض دا چې چا ور وښودله پته ګل رحمان نه دی خبر د حقیقته ګل رحمان چې کوم سړي سره اوسېده ګل زمین هغه سړي سره میلاو شنه په سر باندې دولت ګل رحمان باندې به اوس راځي قیامت ګل رحمان یار سره ملاستو په حجره کې ګپ شپ ولې مشغولېږي په دیره کې لنډه دا چې وده شو ګل رحمان ورته رسېد اشنا نه به نقصان ګل رحمان بېغمه پروت و په بستره یارې پاسېدو د کټه په هنره په سینه یې ورته کېښودو ټوپک ان د زړه په سر یې ویشتو کوتک ګل رحمان دلته شنه په پیسو مړ کو په یو قوتي کې یې ښخ لکه ګیدړ کو دا خو پرېږده په پیسو مړ کو خپل یار اوس به هلته ګل زمین شاه خبردار مړ کو خپل پدره ما د خپلو ورونو واخیستو بدلو دا ظالمو ورته ورسېد عملو ما د خدای نه کړي په دغې ګنهګار خدای دې نه ورکوي چاله داسې پلار دا خو پرېږده اوس په وړاندې کومه تګو ای اسده نوران شاته کېده غوږو زه به اوره چې خبر شي په حالات ګل زمین یې را د وکړله د سوات برسوات کې یو سړي سره دیره شو ای ملګرو د قدرت په ننداره شو دې سړي سره یې جوړ شو تعلقات محبت یې د یو بل سره و زیات په دې منځ کې پکې تېره سموده شوه اشنایي د دوی تر منځه ښخه شوه دې سړي ورته ویلې ګل زمینه ما ته ګرانه د خپل اولاده یې نیاز بینه زما کور کې یمه لور ده اوس سنداره په نکاح یې درکوم تاله یاره ګل زمینه ما ویلی تا ته یار او دې خبره کې مې ونه کړي انکار آخر دا چې ګل زمینې کړو مجبوره او په نکاح یې ورله ورکړه خپله لوره واده وکړو ګل زمین په ټنګ ټکور نو د خپل خر سره دې راشلو په کور پنځه شپږ کاله یې دغلته کړل تېر وخوشحاله ګل زمین د سخر نه ډېر دوه زامن ورله خدای ورکړه خوبصورته لګولې مې پوره پوره د پته ګل زمینو په زامنو ډېر خوشحاله په دې وخت کې پکې تېر شو یو څو کاله سموده چې شوه په دغه منځ کې تېره او پته نشته دی چې لږه واوره ډېره
شوړان د قدرت پورا کار دا نوران شاه مخکې بس پیخیږي خوار دا وړاندې وګوره کارونه د اکبر خوشحالې پسې خفګان راځي اکثر دشمنان یې پسې ټول شو راوچت په شریکه یې راغونډ کو ډېر دولت سړی وکړه برسوات ته شو روان اوس به واورې عجیبه د غم بیان او برسوات کې چا نه وکړله پوښتنه او دغه سرګا ګل زمین یې ولیدله ورته وایي موږ به درکړو ډېر دولت ته چې څومره رانه غواړي دا ساعت ګل زمین موږ لره راکړه مرګ دپاره بیا یې ته په خپله مړ کړه برخورداره مرګ یې تا ته د چرګوړي نه اسان دی دا دې وکړه نن سبا درنه روان دی بې غیرته اوس ډېر ښه کړو د دولت ته مال یې غوره کړو یې نه کتل عزت ته د خپل زوم په سر یې واخیسته حساب دومره سوچ ونه کړو دې خانه خراب خپلې لور ته داسې ویلې خنزیر او چې په کار د ګل زمین د څه تدبیر ما یې سر باندې اغوښته ده ډېر مال مال او خوږې لورې زما ومنه دا سوال زمین ویل بابا زما ذمه ده داسې نه ویل چې دا زما خاوند دی څنګه یې مړ کړمه ملګری مې د ژوند دی دې که مسلې د خاوند نه ښه کړو ماله او د عزت یو ذره ونه کړو خیال صلاح وکړه ګل زمین ته لور او پلار پلار خدای ته دا ګل زمین شي مددګار نوران شاه نن په ځای کې بیماني شوه ګل زمین ته کور کې جوړه دشمني شوه ګل زمین په حقیقت نه دی خبره دې غریب ته په کاله کې جوړ شي شراب ښځې ویلې چې ښه ده ته دمه شه زه به چې دله تیاره کړم زره هغه دمې ورله چې کړله تیاره ورته یې واچول زهر په هنره ماشوم زوی نغري په غاړه ناستو د مور لاس کې دارو شل په نظره نو دا ماشوم د ده زوی ډېرو چالاکه چې د مور په خوا کې ناستو دا بهادره ګل زمین ته یې پیاله یې کړه تېله ډکه یو دوه درې ګوټه یې وکړو برابره دې ماشوم کړله را منډه پلار ته وایي دا دا مسکا دغه چې دي د خطر مور مې دې کې اچولي څه دارو دي هسې نه چې درته ورسي ضرر ګل زمین شلو شکي پیاله یې توی کړه د ماشوم خبرو کړو بیا سره
ټیک دانو خزي مړکم په سلا باندې دسخرو ولټه وکړې نور د مرګ الله بچ کو د خدای شان وخت نه و مقرر نه هغه د می چرېس ټوپک تلاس کو خزه وشتار ساده پسر او ایماندارو خپل پای په سړکړه نوران شاه شاعر یخي کړو تر خزه ملکړه په تازه یکړو ایمان ځان سره یکړو روان بیا ماشومان نو بر سوات نه ګل زمين راګ مریتا رای محل کې د ترو دواخانو نورې محل کې دواخان سره تیر شو ور سره دوار زامنو ماشومان نو یو رس ګل زمين ویلي چاچینو دا وال بادل تپریک دم پخشان او زبلال شم دوره لکړه چتا دا بتا سو کراو سی پامانا او کوم خوخوي وال بادل تپریدما ګرځولې نشم ځان پرې خواران دې چاچی ورته ویلي ګل زمینا ستا بچی ما تخپلو نډیر ګران او صبر وکړه جکړه دلته تیرا دا اختر نه پس بیا ځم په خفګان دی وړو لبجانې دا اختر واخلې اختر راغې خسنبال کړه هلکان ګل زمین ورته ویل چاچی چې خدا دا اختر نه پس بلا شم له شادانا ګل زمین پرېږده چې دلته کې ډېره وینو په ګړۍ کې بل درود رحمان دا فرمایش منیر دکاندار دی یا قربانا دا وطن را کوز شوی او میری ګل زمینې دلته ولیدو شهران او ستړي مشي دواړو یو بل سره وکړو ګل زمین شو ورته دا رنګې ګویان نو ورته وایي کاکا زه درنه یریږمه هسې نه راته راورسې نقصان او ته مې ترې خو اعتبار مې پتا نشته او وایي ما پسې لاسونه تربوران شپې ګل زمین سره بیا وکړي رو ګودرې ټول معلوم کړو پټ پنهان ځان یې پوه کړو واپس لاړې وطن ته را خبرې کړل د ټول دشمنان ورته وایي ګل زمین دی په میره کې دواخان کره اوسېږي دا زمان که یې وجنې دا یې وخت دی ځئ چې لاړ شو نن سبا یې مرګ د چرګ نه دی آسان سخرې هم د ګل زمین کړو را خبره ویلې شاه به زه راورسوه ځان هم زامن د عالم سیدي خبردار کړل راوچت شو پسې واړه تربوران سوزکې یې د ګړې نه را روان کو ورپکې وه شرګند ډېر کسان او نیمه شپه رای محل باندې داخل شو هغه شپه په کور کې نه و دواخان او په کاله د دواخان شو ور دننه ګل زمین نشي چاپېره ظالمان ګل زمین غریب و د په بستره په بېلکټ کې ترې نملاستو ماشومان او په سینه یې ورته کېښودو ټوپک او په ودو باندې وویشت دغه زمان ګل زمین د کټاو دنګل اوچت را ګزار شول په ځمکه ناګهان ګل ویلې په ودو باندې مو مړ کړمه په ودو مرګونه نه کړي بادران
ته ګل د بوستان ګل زمین ارمانې لاړو د دنیا نه او په بهار د ځوانۍ راغی خزان د ځوان نر خو په پیسو لعنتي کار دی د چا سر کړلو دننه په ګریوان نوران شاه دا دنیا پاتې ارماني ده ډېر علم د دې نه لاړو په ارمان ګل زمین ارماني لاړو د دنیا نه دا دنیا ارماني پاتې د هر چا نه دو زامن شو تینه پاتې ماشومان په جناور پسې دواړه وچني ځان ګل زمین له زیبانې ځنې تړلې دیوالو به ورته دا رنګي ویلې یا ماما مه کوه دا مې راویښېږي نو دغه خوږ ځای ورله وتړه خوږېږي د کوم ځای نه چې به وینې څڅېدلې دغه ځای ته به وړو ګوتې نیولې او په سینه د ګل زمین دواړه غوړېږي نو پلار ته ناستې دي د کډاله کوزېږي ګل زمینې بیا لمبانه واغېستلو ماشومانو ورته کټ نه پرېښودلو او په ژړا کې داسې ویلې ماشومانو اوسې مه لمبوئ خوب د ماماګانو تانهدار د مندني و هم راغلی اقبال خان ورته ولاړ غریب نیولی او په نامه اقبال یادېږي مشر خان دی او په غریبو باندې ډېر زیات مهربان دی اقبال نیول په غېږ کې ماشومان راوچتې کړل د کټا یتیمان او بیا یې ورکړلې 15 روپیانو ورته وایي بچو مه وهئ سلګیانو او اقبال خان دواړه نیولي وو په غېږ کې هم په خپله ورسره ناستو په ریګ کې اقبال دلته ماشومان کړلو قلار خلکو زر زر ورلاو لمباو پلار او په طرف د مقبرې بیا روان کو په خټکلي کې دفن یې د غزمان کو او د خټکلي مقبره کې یې د قبر ماشومانو له دې ورکړي الله صبر دا د غم کیسه په دې ځای کې ختمېږي او نوران شاه طوفان له تاس رخصتېږي لیدونکو پر نشر یوس خان او زرین خان دکان نمبر 4 پیاور ښار او دویم دکان بطرس بس اسټاپ د څو شرابو پیمانو باندې دې اور لګي چې اشنا نوي میخانو باندې دې اور د څو شرابو پیمانو باندې دې اور لګي چې اشنا نوي میخانو باندې دې اور لګي فرمایش یې وکړي ګل ګلزار مثال خان حنیف الله حضرت او ګلشاد کوي څوک چې په بد نظر کې ګوري زما ښکلي یار ته څوک چې په بد نظر کې ګوري زما ښکلي یار ته په هغه سترګو پلیمو باندې دې اور لګي چې اشنا نوي پیخانو باندې دې اور لګي د سرو شرابو پیمانو باندې دې اور لګي چې اشنا نوي میخانو باندې دې اور لګي خوشحالي دادا چې دیدل پکې د ښکلي وشي خوشحالي دادا چې دیدل پکې د ښکلي وشي چې دیدل نوي خوشحالو باندې دې اور لګي چې اشنا نوي میخانو باندې